دغه یو نظم دی د نظم عنوان دی خپل احساس رانه لوی شوی وی داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم نو څنګه به درته ښکاري ښه نه چې غریبۍ پورې مې خاندي ښه نه چې بیا ملنډې راپسې کړي خو ارمان د دې خبرې چې دیاړې غواړم نو ښکاره مې ماشوم که زه سوال کوم نو خلک راپورې خاندي د بدبختې ورځې سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اصرفه جخان نشته د روژې د ماښامي به درته څه ویم د ملا د خولې ځان راته قیامت شي چې د خلکو درستخان د توغام ډک وي او زما په درستخان صرف اوبه وي خلک د غوا کړي او بیا زه ځان ته خیرې وکړم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل له شپېلې ورکه چې قیامت شي چې مې مور خر یو ماښام ته ویره غوغا کوي واړه روڼه درستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکه چې مونږ بوځي د جنت خوږو میوله ډک نیرونه د شرابو او اوبو له تا خو ویلي دي چې خورې به در کومه خورې خم ښې دي خو خېټه مې مړه که د اختر غونته ښایسته راته روژه که د اختر په ورځ به خو هم دغسې مرمه د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه د اختر په ورځ به خو هم دیاړې کومه د اختر په ورځ به خو هم خیرات ټولومه اختر چاله دی او څله دی او څنګه د اختر په ورځ بیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدایه یو وړه خورکۍ لرمه د هغې هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډۍ وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والې وي غونتکې وي او پیزوان وي د اختر دغه یو ورځ به کله راشي چې مندر ګرجا جومات رانه رضا شي چې هر څه وي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګومه د میلې نه به سیزونه خمره وړمه کاشکه دغسې محبوبه خر ماښام وي روژه ماتې درستخان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به مې بیا وي کله ګیلې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روژې وي په تا پسې راغلی یم د لرې نه بزرګې خبره به شروع کړم د سندرې نه بزرګې خو تا د څوکیداره کې زما په جنت باندې چې زه درته کتی نه شم د لرې نه بزرګې او ته ګورې به پیریان به هم زما سره روان وي ته ګورې به پیریان به هم زما سره روان وي او که ما لاس نیوي او که ګل شکرې نه بزرګې نغمې به د محبوب وي د مارغانو په آواز کې د زاړې نه شروع کړم که کړکړې نه گزرګې راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کړو په یو بل مړه شو محبت باندې تیارې بلې کړو راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کړو په یو بل مړه شو محبت باندې تیارې بلې کړو چې دا روټۍ پخه کړو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلې خېټه له جامې بلې کړو چې دا روټۍ پخه کړو دومره خشاک کور کې نشته څوک مونږ د خپلې خېټه له جامې بلې کړو کفن که ګران دی مونږ څوک هندوان جوړ شي څو مونږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کړو کفن که ګران دی مونږ څوک هندوان جوړ شي څو مونږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کړو په جوماتونو ودرو کې مې به مخ خلاصوه مونږ به په خپلو جنازو کې جنازې بلې کړو او محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمع بدر اولو تعالی به خاص دی بلیکو السلام علیکم مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محبوب جان مینوالو دا چینل د طارق مشال به دی د هغې ډېره زیاته مننه کوم دلته د راتګ او زما نه د ویډیو ریکارډ کولو ډېره زیاته مننه او مینوالو دا چینل وله سبسکرایب کړئ انشاءالله په دې چینل باندې به زما زیاتې ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کېږي کوم ځای چې اوس یې ښه د باده